السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندرونو خدای پاک مونږ او تاسو ته قرآن پاک را لېږلی دی او بشمېره ځلې په قرآن پاک کې مونږ او تاسو ته وایي چې تاسې په هر شي باندې فکر کوئ، هر کار چې کوئ، په هر خبر چې خبر شئ، هر څوک چې خبر درته راوړي، هر څوک چې خبره کوي، د هر چا په کړنو باندې فکر کوئ. همدغسې په پټو سترګو باندې مه ورځئ، ځکه چې خدای پاک زموږ او ستاسې صفت په قرآن پاک کې کوي چې تاسې انسانان یاستئ او انسانان چې دي زما نایبان دي. خدای پاک دې دپاره رالیږلي چې د خدای پېژنګلو او د خدای حکمونه بیان کا او خلک په هغه لار باندې روان کا چې خدای پاک یې غواړي. خو موږ او تاسې هیڅ فکر نه کوو. که موږ او تاسې په دې 15 یا 16 کاله باندې فکر وکړو، ډېر زیات ووژل شو. د بابړۍ نه راواخله تر اوسه پورې دا معاملې روان دي، دا کوم اجتماعي مړي، دا کوم بمباریانې، دا کوم ورک، دا کوم تر ننه پورې مړ او ژوندي ورک، دا کوم ستاسو په مخ کې ویشتلي، دا کوم ستاسو مشران ستاسو په مخ کې را ځوړند کړي، مړه کړي دي او تر اوسه پورې دا سلسله روانه ده. خو موږ او تاسې ورباندې فکر نه کوو. په دې 15 کاله چې څه وشو، په دې 50 کاله چې په افغانانو باندې څه وشو، په 20 کاله چې بیا په لرو پښتنو باندې څه وشو او اوس چې بیا څه پر روان کړي دي، په دې باندې تاسو فکر نه کوئ. دا ډېره بده خبره ده. دا زموږ او ستاسې د ناکامۍ او خدای پاک به د موږ او تاسې نه د دې پوښتنه کوي چې تاسو په دې باندې دومره فکر نه کوئ چې تاسو خپل دوست او دشمن وپېژنئ. عزیزانو، د باجوړ، سوات، مومندو، تیرا، وزیرستان تر کوټې او چمنه پورې دا معامله موږ او تاسې وګورو چې څومره پښتانه ووژل شو. د هغې نه وروسته او مخکې په افغانستان باندې په افغانانو باندې راایښې ده، کله په یو نوم کله په بل نوم. دوی غوښتل چې په افغانستان کې شریعت راشي، اوس چې راشي او راغلی دی، اوس شریعت دوی نه غواړي. اوس د طالبانو سره دوی لاس و ګرېوان دي. اوس افغانان دوی وویستل او لګیا دي وباسي. اوس یې پښتنو او د افغانانو په منځ کې پاسپورټ باید وي. ورور د ورور پوښتنې ته، ورور د پلار پوښتنې ته، پلار د زوی پوښتنې ته، زوی د مور پوښتنې ته باید ویزه واخلي او لاړ شي. د هغې سره سمې په پښتنو باندې اوس بل شی جاري کړی دی چې هغه ویزه ده. دا ویزه ده. نن داسې دي، نن یو صفي ټکټ غواړي، یو شی غواړي د هغه تاڼې نه او د دوی د چوڼۍ نه، او سبا بیا ویزه به شي او پاسپورټ به شي چې پنجاب ته ځي. پښتنو که فکر په دې باندې ونه کوي، داسې به وځپل شي، داسې به مریسار کي لکه د فلسطین هغه یو لږ غوندې ځای نه دی، ځکه چې تاسو نه افغانان بولي او تاسو نه پاکستانیان بولي. افغانستان ته به په پاسپورټ ځئ، بیا به پاسپورټ هم بند کي او پنجاب ته به په ویزې باندې ځئ. دا ستاسو د وهلو، ستاسو د ټکولو، ستاسو د منځه وړلو، اخر به هم دې ته اړ کا چې ورک شئ. ځئ نو بیا به په غلا باندې افغانستان ته راځئ او هلته به د مړو سترګو ژوند تېروئ. او په تاسې کې چې هغه مرتدان، هغه منافقین، هغه نوکران، هغه غلامان، هغه غلام فکره، هغه د دوی پرکټیان چې دا رانیښ شي چې موږ خو پاکستانیان یو، افغانیان او تاسو ځئ. دا د دوی پرکټیان د دوی نه څه راڅاڅي، څه خواږه ورته راڅاڅي. کله چې دا خواږه ورباندې بند شي اول دوی د منځه وړي. نو هیله درنه لرم چې عقل مو په کار واچئ، فکر ورباندې وکئ او راپاڅېږئ، خپله پوښتنه وکئ او خپله خاوره ازاده کئ. امو تر اباسینه ستاسو خاوره ده، ستاسو هډوکی دی، ستاسو ځان دی، او که نه همدغسې د غویانو په څېر، د ژوو په څېر باندې ژوند تېروئ، د غلامۍ او د دوی لاندې ژوند تېروئ، نو د بد نه به بدتر شئ. السلام علیکم ورحمت الله.